سلامونه نیږي هیله د بلبل چینل درنو لیدونکو هیلهمند یم چې روغ جوړ به یاست. دا د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ ده، هغه سیمه چې په تیر شل کلن نظام کې د صلح ولسوالۍ په نامه نومول شوې وه. واقعا هم د صلح او د سرسبزۍ ولسوالۍ ده. قرغیو د لغمان ولایت هغه ولسوالۍ ده چې د کابل او ننګرهار ولایتونو ترمنځ قرار لري او دغه ولسوالۍ د زراعتو برخه کې ډېره سرسبزه ده. د الینګار او الیشنګ سیندونه د یو بل سره د یو ځای کېدو وروسته په همدې مسیر ننګرهار ته بهیږي. تاسو وینئ یو ښکلي سیند تر غاړې ناست یو. نن مو پاتې ویلې چې زموږ د چینل له طریقه د قرغیو ولسوالۍ د چارباغ د سیمې مشهوره جلبۍ پر تاسو ننداره کړو. هغه جلبۍ چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې نوم لري. اوس تازه په تازه لا اروپایي هیوادونو ته هم دغه جلبۍ سر وهلی او هلته هم ځانګړي مینوال لري. زه او د چارباغ جلبۍ پر تاسو ننداره کوو او موږ یې نوشیجان کوو. د بلبل یوټیوب چینل درنو لیدونکو هیلهمند یم چې روغ جوړ یاست. او ژمنې سره سم راغلو د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ د چارباغ سیمې ته، هغه سیمه چې د جلبیو په پخولو باندې زیات شهرت لري. دغه سیمه ټولو ته واضح او څرګنده ده چې دلته چې کله هم څوک راځي نو هغه به د دې جلبیو څخه سکه کوي. دا مارکیټ په جلبیو مشهوره او پیژندل شوی دی، نه یوازې په داخل د هیواد کې بلکې ویل کېږي چې دغه جلبۍ په نور ملکونو ته هم انتقالېږي. نو خوشبختانه راغلي یو دلته د دې سیمې له یو نامتو جلبۍ پلورنځي څخه مو لیدنه کړې او دوی سره به خبرې اترې وکړو. سلامونه حاجي صاحب محترم، ستړي مه شئ. خیر په خیرونه خیره سوزه ډېره زیاته مننه. ژوند زندګي څنګه تېرېږي؟ الحمدلله ډېر ښه نام خدا، ډېر ښایسته خدای مو ښه لره. حاجي صاحب لکه څنګه چې پوهېږو چارباغ په جلبیو باندې ډېر مشهوره دی، نو څومره وخت کېږي چې تاسو دلته جلبۍ پخوئ او دغه کار ته مو مخه کړې؟ ما دغلته یو څلوېښت کاله شو. ماشاءالله، دا یو څلوېښت کاله ټول د جلبۍ پخولو کې؟ هو 10 کاله پېښور کې، یو 10 کاله دلته شو. نو دغه یو 30 کاله د مخه دلته غیر له تا نور خلکو جلبۍ پخولې؟ ډېر زیات پرېمان. د دغه جلبیو راز په څه کې ده چې مشهوره شوي؟ یعنې جلبۍ خو د ټول دنیا کې پخېږي او هر چېرته شته، نو د دې دغه ځانګړتیا څه شی ده؟ چله چې موږ الحمدلله داسې خلاف د اسلام کار نه کوو او زموږ کار ټول داسې صفا کار، ټول بوره کار ده. بل داسې شیان پکې نه اچوو که نه، حلال پاک چلېږو. یعنې دې کې کوم داسې څه نشته چې هغه زیان ولري او تاوان وکړي یا جانبي ډېر صفا کار ده. دا ترکیبات راته وایي دا څه شي نه تاسو ترکیب کوئ؟ څنګه څه شي نه جوړېږي دا ترکیبات؟ یې اوړه غوړي دغه څه د اوړه غوړیو سره یو ځای کوو. موږ دغه ګلوبۍ دا خاص د اوړو کې بس اوبو کې سره حلوو او دغه بیا ګوره دغه میاشت ده، دا خاص بوره ده. غوړي کې پخېږي او دا بوره کولېږي. ده په دې کې شکرې نه ورته نور داسې کوم کیمیاوي شیان نشته؟ هېڅ شی نه ده، صفا کار ده الحمدلله. او مشتریان څنګه دي اوس فی الحال؟ مشتریان څنګه دي؟ ډېر ښه نام خدا، ښه پرېمان نام خدا، ښه کاروبار ښه روان ده نام خدا. جلا برکات چې ویل کېږي چې دغه جلبۍ کله ناکله هېواد نه بهر هم ځي، نور ملکونو ته هم خلوړي. موږ ډېر لېږو، زیات موږ داسې لکه جرمني ته هم لېږلې ده، کویټ ته هم لېږلې ده، هر خوا ته هم تللې ده، خارج ته، اتریش ته، کاناډا ته خلک ډېر وړی ده. تر راځي که نه بېرته بیا ځي ځان سره بیا وړي. دا د ویاړ ځای ده چې د لغمان چارباغ جلبۍ بهرنیو اروپایي هېوادونو ته هم ځي. ډېر دي نه ډېر زیات دي. دا ستاسو برکت دی، ډېر زیاته مننه کوم زه تاسو څخه چې دغه برخه کې مو خدمت کړی. که راته وایي دې قیمت څومره دی؟ څومره خرڅوي؟ چارک موږ خرڅوو 1.5 روپۍ، من خرڅوو 600 روپۍ. او نهایت قیمت کې هم ښه دی، هغه د ارزانه دي، نو دومره لوړ قیمت نه لري. ډېر ښه ده جنس، ډېر ښه ده. الحمدلله طالبان حکومت راغلی نو الحمدلله زمونږ دا جنسونه ډېر ښه شوي دي، سم نیمایي کو شوي دي جنسونه، یعنې ارزانه شوي دي. بیا قیمتونو ارزانېدو سره مشتري هم ډېر شوی؟ او ډېر زیات
بيخي ذات شويه ناخذ اوس په څلوري ساعتونو کې تاسو څومره جلبۍ خرڅوي تقریبا يارن ما سي خدنا ما الحمد لله شكرا تاسو اندازه کوم راته ویلی شئ چې او سیاسي بس جمعه نه غیر جمعه پورس جمعه پنځشنبه موږ هغه بازار بیا تیز د خدمت بازاري لکه چې 10 منو سره 20 منو 5 منو خرڅو هغه نه بعد بیا 10 منو 15 منو خرڅو ماشاءالله خدای دې بګلا برکت وشي ډېر زیاته مننه او زه هیله څرګندوم چې تاسو کاروبار لار او نه کوي خیر علي خیر ته دی وسه خیر دی خیر د خبره څخه وروسته راځو نو دلته بل ځان سره خبرې اترې کوو دا نو د دې مسؤلیت لري چې جلبۍ شربت کړي سلامونه سړی مشه ځوانه وعلیکم السلام جوړ اوسه خیر لږ په جګه اواز را سره خبرې وکړه نو مبارک دې شه دی ظهور خانه څنګه یې ښه شکر تاسو ښه یاست خیر مننه ستا مسؤلیت څه دی د جلبۍ شربت کې کوې جلبۍ شربت کار کوم د خجور پخو او دغه کار کوو خپل هم جلبۍ پخوی شي څومره وخت کېږي چې دغه کار زیات کړی دی او دا جلبۍ پخولو باندې مصروف یې یو 2 کاله کېږي شاوخوا 2 کاله کېږي صحیح ده او ستا داس پخ ښه دی او که د دې ځان دا مشهور دی دا مشهوره ده څو بجې تاسو دکان ته راځئ او دکان څو بجې خلاصوئ 4 بجې دکان ته راځو ولې دومره وخت راځئ وختي راځو وخته کار خلاصوي مشتریان بیا وختي راځي اولنی کار تاسو څه شی چې راځئ اوړه به لمدوئ د خمیر به جوړوئ دا شیونه جوړو منظم کو غوړي ګرمو تر څو موږ کو ټیم برابرې بیا جلبۍ پخو او ټول ورځ به دکان خلاص وي که نه ټول ورځ دکان خلاص او څو بجې بیا بندېږي نو 9 بجې کله بندېږي کله 9 نه مخکې بندېږي دکان شپې 9 بجې تر همغې وخته پورې تاسو مشتریان لرئ ډېر ناوخته پورې مشتریان داسې وخت لري تر 10 بجې پورې خلاص وي خپل هم کله ناکله جلبۍ سکئ که یوازې په مشتریانو خرڅوئ خپل هم سر ډېر خلک وایي چې تاسو خپله هغه جلبۍ اخلئ چې د شربت کې نه وي هغې ځای نه جو پخې شي نو شربت کې نه داخلوي رښتیا ده دا خبره نه دا ضرور دا نه چې لغمان چالو کوي خلکو سره دا خبره نه ده بل صفا کار کوو موږ بل داسې نه دی ډېر زیاته مننه که کیمرا ستاسو خدمت کې د کوم پیغام که لرئ مهرباني وکړئ پیغام یې ډېر زیاته مننه